مسرور ګرځنده ټولنیزه اکاډمي ځوان خبريال او د 2013 کال د کرکټ غوره مبصر عمران دانش وستایه. غونډه نن ماسپښین 2 بجې په لغمان لینکن ښوونیز مرکز کې جوړه شوې چې پکې د لغمان ولایت سربیره له ننګرهار ولایت څخه هم یو شمېر خبريالانو او د کرکټ مبصرینو ګډون درلود. په یاده غونډه کې د مسرور ګرځنده اکاډمي مشر جاوید مسرور عمران دانش ته د 2013 کال د کرکټ د غوره تبصره کوونکو د جایزې اخیستلو د مبارکۍ ترڅنګ نور ځوانان هم دې ته وهڅول تر څو په بیلابیلو برخو کې خپل استعدادونه خلکو ته څرګند کړي. وروسته بیا ځینو نور ملګرو هم خبرې وکړي او د عمران دانش غوره مبصر کېدل د ختیځ زون لپاره یو ویاړ وباله. دوی دا هم ویل چې ختیځ زون د کرکټ په برخه کې تر بل هر زون ډیر کار کړی خو تر دې مخکې لا د افغانستان په سطحه غوره مبصر نه درلود او دا لومړی ځل چې لا دغه زون څخه عمران دانش یاده جایزه ترلاسه کړه. په غونډه کې د افغانستان ځوانانو ملي خوځښت مشر شیرین توکلی، د بلخ پوهنتون استاد عزیز الدین یوسفزي، ټولنیز فعال محب الرحمن مالیار او ځینو نور ملګرو د عمران دانش د ژوند پر هر اړخیزې خبرې وکړي او د ژورنالیزم په ډګر کې د عمران دانش تر سره کړي خدمات د قدردانۍ وړ وبلل. وروسته ښاغلي دانش هم خپل احساسات او خبرې له ګډونوالو سره شریکې کړي او له راغلو خلکو یې د مننې سربیره د دغه جایزې مبارکي د لغمان او ټول ختیځ زون ملګرو ته وویله. دغه جایزه چې د ورزشي خبریالانو فدراسیون له لوري په هرات کې د غوره جایزو تر نامه لاندې ځانګړې شوې جشنواره کې د افغانستان په کچه د کرکټ غوره مبصر یا کومنټر عمران دانش ته ورکړل شوه څه موده وړاندې د افغانستان د ورزشي خبریالانو فدراسیون له لوري د بیلابیلو ورزشي ادارو ترمنځ د خلکو د رایو کارولو پر بنسټ دغه پروسه ترسره شوه چې پکې عمران دانش د ټولو مبصرینو په منځ کې د ډیرو رایو په اخیستو لومړی مقام خپل کړی و. دانش له تیرو 15 کلونو راپدې خوا لغمان ولایت کې د یو فعال خبریال په توګه نه یوازې د ورزش بلکې په بیلابیلو برخو کې کار کوي.